په یو ځان له شان غریزه علاقه کې د غرونو په منځ کې یو غټ شان غرو چې د هغه غر د پاسه یو د لرګو رکوټ شان کورو چې الته یو بزرګ بابا اوسېدو. یو ځل دا بابا د خپل کور نه بهر طرف ته ووته چې وی کتل یو خشته پیغله جینۍ د غر په څوکه باندې ولاړه وه چې د دغه غر نه لاندې په سوونو میلونو باندې غټه کنده وه. بابا چې د خشته پیغلې جینۍ طرف ته وکتل نو حیرانه شو او ورمنډه یې کړې. بابا په دې جینۍ باندې پیښو چې دا جینۍ لاندې ټوپ کوي او ځان مړ کوي. بابا د پیغلې جینۍ طرف ته ورمنډه کړې او د لاس نه ونیوله او ځان طرف ته یې راکاږله. ورته وویلې چې دا ته څه کې؟ جینۍ چې بابا طرف ته وکتل نو غوسه یې ورته وکړله او ورته ویلې چې پرېمې ده او بیا د هغه غر د څوکې طرف ته واپس روانه شوله او کوشش یې کو چې لاندې دغه غر نه ودانګي او ځان مړ کړي. بزرګ بابا بیا ورمنډه کړې او کلک یې ونیوله او ځان طرف ته یې راچوخته کړه او ورته ویلې ته ماته اوښ ووایه که نه دا ته څه کې؟ د دغه خشته پیغلې جینۍ په سترګو کې اوښکې وې او ډېره زیاته خفه وه. هغې ورته وویلې چې بابا ته اوس د کومې راپیدا شوې؟ ما پرېږده زه اسم د زندګۍ نه تنګه راغلی ما چې بس زه لاندې ودانګم چې خپله خبره ختمه کړم. بابا ورته ډېر په ښکلي انداز او ډېر په نرم انداز باندې وویلې ګوره ستا چې څه مسله وي ته ماته ووایه زه به ستا مدد وکړم او الله به خیر کړي. ته ولې حوصله بېلې؟ دغه جینۍ ورته جواب کې وویلې چې ته زما هېڅ مدد هم نشي کولی، بس زه د زندګۍ نه نوره تنګه راغلی یم او زه ځان ختموم. بیا بابا دغه جینۍ د لاسه ونیوله او را روانه یې کړله او ورته ویلې چې ګوره ته کمکله مه جوړېږه، ته ما سره راشه، ستا چې کومه مسله ده هغه به حل شي، خیر دی، ته لږه حوصله وکړه. بابا دغه جینۍ ځان سره را روانه کړه او د لرګي هغه رکوټي شان کور ته یې ځان سره راوستله او دغه کور ته یې وردننه کړله او د دغه کور دروازه یې ورپسې بند کړه او بابا ته یې واپس د غرونو طرف ته روان شو. دغه جینۍ ورته چغې وهلې، دروازه یې ورته ډبوله او بار بار یې ورته چغې وهلې چې بابا ته چېرته روان شوې او دا تا زه چېرته راوستم؟ ته په ما باندې څه کېدل دلته؟ بس پرېمې ده که نه، ته ولې زما زندګي نوره خرابوې؟ بابا دې جینۍ طرف ته اړه ونه کتل او د غرونو طرف ته ترې روان شو. بابا ټوله ورځ په غرونو کې تېره کړله او دا جینۍ په دې کور کې یوازې ناسته وه او په دې انتظار وه چې دا بابا به اوس کله راځي او د دې بابا مقصد څه دی او دلته یې دې کور ته زه څه راوستی یم. ماښام ټیم شو، د دروازې د کړپ کړپ اواز راغی. دغه جینۍ چې دې دروازې طرف ته وکتل پته ورته ولګېده چې بابا کور ته رادننه شو. دې جینۍ بابا طرف ته ورمنډه کړلې او ویلې ورته چې تا ټوله ورځ په دې یوازې کور کې زه بنده کړی وم او ته رانتلې وې، د ستا څه مقصد دی؟ ته ماته خپل مقصد ووایه، ته څوک یې او دا کور د چا دی او دا تا زه چېرته راوستی یم؟ ستا څه مقصد دی؟ ته ماته خپل مقصد ووایه. بابا دې جینۍ طرف ته راله او ورته وویلې چې ګوره ته ټینشن مه کوه، الله به خیر کړي. بیا بابا دې جینۍ نه تپوس وکړو چې ته ولې خفه یې او د غر په څوکې باندې دې څه کول؟ جینۍ ورته وویلې چې زه کور والا د خپل کور نه رایستې وم او بس زه نوره زندګۍ نه تنګه شوې یم او زه دا غواړم چې بس د غر نه لاندې ودانګم او خپل ځان ختم کړم. بیا بابا په ډېر نرمۍ باندې او ډېر په ښکلي انداز باندې دې جینۍ له د لاسه ورکړله او ورته وویلې چې ګوره الله به خیر کړي، ته ټینشن مه اخله، زه به ستا مدد کوم. بیا بابا دې جینۍ ته وویلې چې ته د شپې ما سره ایساره شه، دلته ما سره په دې کور کې اوسېږه او ستا به زه هر قسم مدد کوم، ستا به خیال ساتم، ته ټینشن مه اخله. دغه جینۍ چې وکتل چې اوس خو هسې هم شپه راغلې ده نو جینۍ رضا شوه او ویلې چې صحیح ده نن شپه به زه تا سره دلته ایساره شم. بیا بابا دې جینۍ له یو بستره او یو کټ ورکو او ورته ویلې چې لاړ شه زه ته هلته سمله اوده شه خوب وکړه. جینۍ لاړه په هغه کټ کې سملاسته او جینۍ مخکې نه ډېره زیاته ستړې وه په دې وجه چې څنګه یې سر کېښو نو خوب به له ورغې او اوده شوه. بابا ټوله شپه دې جینۍ طرف ته کتل خو بابا لا خوب نه ورتله او دې جینۍ ته به یې ډېر زیات کتل په مینه باندې او په دې جینۍ باندې به یې ډېر زیات زړه خفه کېدو. بابا په زړه کې عمده سوچ کو چې څومره ښایسته پیغله ده، څومره خشته ماشومه ده خو بیا یې هم زړه مات شوی دی او د زندګۍ نه تنګه ده. بیا چې کله سهار شو نو دا بابا د جینۍ طرف ته راغی او مخامخ ورته ودرېده او ډېر ورته په مینه کتل چې اچانک د دې جینۍ سترګې کولو شوې او د خوبه راپاڅېده او خپله لوپټه یې زر سمه کړه او د بابا ته وویلې چې دا ته څه کې، ته څه لا دلته راغلی یې؟ بابا ورته وویلې چې سهار شو بس دې پاسې نه څه. جینۍ بیا پاسېدله او کېناستله. بابا بیا بهر دروازې طرف ته روان شو او دروازې کونډه یې ولګوله او دروازه یې بهر نه ورپسې بنده کړله. دې جینۍ چې وکتل چې دا راپسې بیا دروازه بندوي او بابا بهر طرف ته روان دی، دې جینۍ د بابا پسې چغې والې ای بابا ته چېرته روان یې؟ دا دروازه کولو که. خو بابا دې جینۍ طرف ته د سره دهان ورنکو او غرونو طرف ته واپس لاړو. بابا ټوله ورځ په غرونو کې تېره کړله او دلته جینۍ ټوله ورځ په دې یوازې کور کې ناسته وه او ډېره زیاته خفه وه او په دې انتظار وه چې
چې اوس په بیا کله شپه کیږي چې بابا راشي ماته دا ور کولو کی زه د بابا په دې کور کې ګیره کړې ما دا بابا په ما باندې څه کوي دلته. بیا ماښام ټیم کې د جینۍ چې د دروازې د کړپ کړپ اوازونه واورېدل نو چې وې کتل بابا کور ته رادننه شو. جینۍ د بابا طرف ته ورمنډه کړلې او بابا ته یې وویلې چې مړه بابا تاسو دلته څه لګیره کړې ما ته ما باندې دلته څه کې ته ما ته ووایه کنه. بابا د دې جینۍ خبرې اورېدلې خو جواب یې ورله نه ورکو او ورته یې وویلې چې ګوره ته لږ صبر وکړه الله تعالی به خیر کړي. او بیا یې د جینۍ ته وویلې چې ځه لاړه شه اوده شه. جینۍ لاړه په خپله بسترې باندې سملاسته خو ډېره زیاته خفه وه. سوچونه یې کول چې دا ما سره څه وشو او د بابا زه دلته څه له راوستیم او دی ما باندې څه کوي. دی خو روزانه داسې عجیبه عجیبه شان کارونه کوي کله ته زه تپوسونه کوم ما له د خبرې جواب نه راکوي زما به څه کیږي. ډېره زیاته دا جینۍ خفه وه او په دې سوچونو کې د جینۍ له خوب ورله او بیا اوده شوه. بابا ته چې کله دا اندازه وشوه چې جینۍ اوس مکمل اوده شوه نو بابا د دې جینۍ طرف ته راله او د دې جینۍ د کټ سر طرف ته ودرېده او ښه ډېرې دواګانې د جینۍ باندې چوف کړلې. جینۍ اوده نه وه او د بابا طرف ته یې پټ پټ کتل او په هر څه باندې پیدله خو ځان یې داسې شوکو چې زه اوده یم او ټوله شپه یې د بابا طرف ته کتل او په دې بابا باندې مختلف قسم شکونه راتلل او بابا په خپل کار کې مصروف و او دواګانې به ویلې او په دې جینۍ باندې به ورچوف کولې. بیا چې کله سحر شو نو بابا د جینۍ ته خوب راویښه کړله او ورته یې ویلې چې بس دې پاسه سحر شو او بیا ورته وویلې راځه چې بهر چکر ووهو ته په دې کور کې تنګه شوې ستا به هم لږه اواخوري وشي. دا جینۍ خو د دې بابا نه مخکې نه ډېره زیاته یریدلې وه خو بیا دې بابا ته وویلې چې ته اوس ما د غرونو طرف ته بوځې ته په ما باندې هلته څه کې زه تا سره نه ځمه زه ستا نه یریږم. بابا ورته وویلې چې ګوره ته په ما باندې یقین وکړه ته زړه مه خوره ته ما سره را روانه شه بهر به لاړ شو ستا به اواخوري هم وشي او زما پوره امید دی چې ستا مسله به انشاءالله یو ورځ الله پاک حل کړي. بیا بابا دا جینۍ لرې لرې غرونو طرف ته بوتلله او هلته یې بیا دې جینۍ ته وویلې چې ته دلته الټا سمله. بیا دې جینۍ دې بابا ته وویلې چې ولې ستا دماغ خراب شوي دي ته کله ما په کور کې ګیره کې اوس دې دلته راوستلم او راته ویې چې الټا سمله ولې ستا دماغ کار نه کوي تا باندې څه چل شوی دی. بابا ورته وویلې چې ګوره ته یقین کوه زه چې تا ته څه ویم هغه شان کوه او ګوره ته الټا سمله. دې جینۍ ورته وویلې چې نه زه الټا نه سملم دا تا باندې څه چل شوی دی. بیا بابا څه ټیم دپاره چپ ولاړو او بیا دې جینۍ ته وویلې چې ګوره زه تا ته اوس دا خبره نشم کولی خو ته به زر په دې باندې پوه شې چې زه تا باندې ولې داسې کوم ته اوس زما خبره ومنه ته الټا سمله. دې جینۍ ورته وویلې چې زه خو اصل د زندګۍ نه تنګ یم بس صحیح ده زه به ستا خبره ومنم زه به اوس الټا سملم. بابا ورته وویلې چې او اومبدې کې ستا دپاره خیر دی ته الټا سمله. بیا دا جینۍ په دې غر باندې الټا سملاستله. بیا بابا دې جینۍ طرف ته جوخ راغی او ښه ډېرې دواګانې وویلې او په دې جینۍ باندې چوف کړلې او بیا دې جینۍ ته وویلې چې ودرېږه خو سترګې به بندې ساتې سترګې به نه کولاوې. دې جینۍ وویلې چې ته په ما باندې څه کې اوسه زه سترګې ولې نه کولاوم. بابا ورته وویلې چې زه تا ته څه ویم بس هغه شان کوه سترګې پټې کړه. بیا جینۍ په دې غر د پاسه ودرېدله او سترګې هغه شان پټې وې. بابا رو د دې غر طرف نه لاندې را روان شو. جینۍ هماغلته غر د پاسه پاتې شوه او سترګې پټې وې او بابا ته لاندې خپل کور ته راغی. جینۍ ټوله ورځ هغلته غر د پاسه ولاړه وه او سترګې پټې وې. کله کله به یې بابا نه تپوس وکړه بابا ته ما باندې څه کې بابا خو نو کور ته دې راغلی و. جینۍ ټوله ورځ په غر د پاسه ولاړه وه او سترګې پټې وې. بیا چې کله ماښام ټیم شو دې جینۍ بیا بابا ته آوازونه کول چې بابا دا خو ډېر زیات ټیم وشو ته په ما باندې دلته څه کې زه سترګې کولو کوم خو د بابا آواز نه راتله. بیا جینۍ مجبورن چې کله سترګې کولو کړې نو حیرانه شوله ځکه چې بابا دغلته نه و بابا ته کور ته تللی و. ماښام ټیم و شپه کېدو والا وه جینۍ ته لارې هم نه وې معلومې بس د غر د پاسه کېناستله او ډېره زیاته خفه وه. بیا چې وکتل نو بابا واپس د جینۍ طرف ته را روان. بابا چې کله د جینۍ طرف ته راغی نو جینۍ ډېره زیاته غوسه وه او ورته یې وویلې چې تا زه دلته چېرته پرېښوم او دا ته ما سره څه چلونه کې شا به ما ته ریشه ټول ووایه دا ته څه کې په ما باندې. بیا ورته بابا وویلې چې ګوره تا ما سره 2 ورځې تېرې کړلې بس دا اخیری شپه ده تا یو شپه ما سره بله تېره کړه بس د هغې نه پس که ستا مسله حل نه شوه نو ته که دې ځای نه ځې بیا لاړه شه. دا جینۍ ډېره زیاته حیرانه شوله او ویلې چې څه د دې غر په څوکه باندې به زه تا سره دلته شپه تېروم نه داسې نشي کېدی د ستا ارادې څه دي ما ته خو ډېره زیاته عجیبه لګي ته دلته د دې غر په څوکه په ما باندې څه کې. بابا ورته وویلې چې بس دا اخیری شپه ده تا یو شپه دلته ما سره بله تېره کړه ستا مسله به انشاءالله خدای پاک صحیح کړي بس ته اوس زما دا اخیری خبره ومنه. جینۍ ورته وویلې چې هېڅ هم نه ټیک کېږي او پته نه لګي ته ما باندې دلته څه کې عجیبه کارونه کې ته په ما باندې. بابا ورته په خندا شو او ورته وویلې چې دا یو شپه تا ما سره دلته تېره کړله نو بیا به ته زما نه نه ځې بیا به ته په خپله ما سره پاتې کېږې. جینۍ چې دا واورېدل ډېره زیاته نوره هم حیرانه شوله چې دا بابا څه ګډې وډې وایي. بیا دې بابا دې جینۍ ته وویلې چې ګوره اوس اسیم شپه راغلې ده راځه چې اوس درته څه ویم بس هغه رنګ کوه. بیا بابا دې جینۍ ته وویلې چې ته سمله خو سیده سمله
چې اسمان طرف ته دی مخ وي. جنې هغه شان کول څنګه چې ته بابا وي سیده سم لاستله. بیا ورته بابا وي ودشه. جنې ودشوه. بابا یو کتاب د جیب رويسته او ټول شپه لګیاو دمونه به ویل او په دې جنې باندې به چوف کول. بیا د نیمې شپې بابا اومم ودشو او دواړه ودو. بیا چې کله سحر کېدو واله بابا بیا را پاسید او د جیب کتاب رويسته او سم ډېر دواګانې ویلي او په دې جنې باندې چوف کولې. بیا چې کله رڼا ولګېده جنې رو د خوب راویغه شوله خو بابا ورته وویل چې نن به ته بیا سترګې نه کولاوې او سترګې به پټې ساتې. جنې ورته غوسه شوله او ورته ویلې چې ته بیا ما د ځنګل کې یوازې پرېږدې پرون دې دلته پرېښی وم زه به سترګې کولاوم. بابا ورته وویل چې ګوره دومره ډېر ټیم تا دلته تېر کړم سره دومره سخته دې تېره کړله بس دا اخري شپه وه تا ما ویلي چې دا اخري شپه ده بس اوس لږ ټیم دپاره سترګې پټې وساته او که اوس د دې نه پس ستا مسله حل نه شوه نو بیا ټیک ته ته لاړه شه. بیا دې جنې سترګې پټې کړلې او غلې ولاړه وه. بیا لږ ساعت پس دې جنې محسوسه کړله چې شا طرف نه څوک رالل او د جنې له یې شا طرف نه غاړه ورکړله او په سترګو یې ول لاسونه کېښول. جنې ډېره زیاته حیرانه شوله ځکه چې په دې غر کې صرف دا بابا او دا جنې وه او بل څوک هم نو. جنې ډېره زیاته حیرانه شوله او ویلې چې داسې حساب کتاب دی. بیا دې جنې چغه وواله او ویلې چې دا ته څه کې پرېږدمه خو دې جنې ته هېڅ جواب میلو نه شو. دې جنې په دویم ځل بیا ډېره تیزه چغه وواله او ویلې چې دا ته څه کې پرېږدمه. بیا چې کله سترګې خپلې په زور باندې کولو کړې او شا طرف ته یې وکتل نو حیرانه شوله ځکه چې دلته بابا بیا نو دلته یو خشته هلک و چې دا د دې جنۍ خاوند و. جنۍ چې کله د خپل خاوند طرف ته وکتل نو کلکه غاړه یې وله ورکړله او د خوشحالۍ نه په ژړا شوه او بیا یې ورته وویلې چې ته چېرته تلې تا پسې خو زه په ټول ځینو کې وګرځېدم میلو نه شوې او ما خو اخره کې دا فیصله کړې وه چې خاوند مې نه میلاویږي بس زه خپله زندګي ختموم او خودکشي کوم. دا ته چېرته تلې وې؟ جنۍ ډېر زیاته خوشحاله وه. خاوند له یې غاړه ورکړله. خاوند هم ترې لاسونه تو کړل او ډېر زیات په مینه باندې ښځې ته وویلې چې ته ما ته دا ووایه چې بابا څه شو. جنۍ حیرانه شوله او ورته وویلې چې ښه زه اوس ستا په خبره باندې پوه شوم هغه بابا ته وې. دې هلک ورته وویلې چې او هغه بابا زه وم ما نه پیریانو بابا جوړ کړی و په دې کور کې ګیر کړی وم ته چې دلته رالې نو ما ته حوصله مې لو شوله بیا ما ډېرې دواګانې په ځان باندې ویلې چوپ کولې مې او ما نه خدای پاک واپس هغه هلک جوړ کو او ستا په وجه باندې زه واپس خدای پاک خپلې زندګۍ ته راوستلم. دواړه ډېر زیات خوشحاله وو. د الله تعالی شکر یې ادا کو. بیا دې هلک دې جنۍ ته وویلې چې تا ته خو ما ویلي و چې نن شپه ما سره تېره کړه او د هغې نه پس که زه بیا تا ته ووایم چې ځه نو ته به ما نه ځې نه ته به پخپله ما سره پاتې کېږې. وګوره زما خبره ریښه شوه او که نه. جنۍ په خندا شوه. خاوند له یې غاړه ورکړله او ورته وویلې چې ما ته دا څه پته وه چې ته زما خپل خاوند دی. بیا دواړه خپل هغه د لرګي کور طرف ته رالل او په خوشحالۍ باندې خپل ژوند تېراوه.